ډېر خوښ یم او ډېر ښه ځای دی، ډېر ځوانان راځي. ما سره چې غېږ وباسي څوک وچوي. څادر پټو ونیسو اباله یاران در غورځي، سپورټونه هم کوي، ځانونه هم طاقتمند شي، ساعت هم تېر شي. د CGTN پښتو ټولنې هندارې د پروګرام درنو لیدونکو سلامونه، جوړ په خیر. احسان الله کریمي یم. نن راغلی یم د لوی کندهار او په ټوله کې د جنوبي زون تر ټولو ښایسته سیمې عینو مینې ته. دغې سیمې په تېره یوه لسیزه کې ډېر زیات پرمختګ کړی او اوس مهال په جنوبي زون کې د عصري ژوند سمبول ګڼل کېږي. عینو مینې ته هره ورځ په ټوله کې او په خاص توګه د رخصتۍ په ورځو کې ګڼ شمېر ځوانان د چکر وهلو لپاره راځي. زما شاته څو تنه ځوانان وینئ چې دوی هم ملګري دي او راغلي دي په چکر باندې. زه ورځم له دوی سره خبرې کوم چې دوی څنګه راغلي او ولې یې دا ځای د چکر لپاره انتخاب کړی دی. السلام علیکم ځوانه، جوړ په خیر؟ جوړ په خیر، جوړ په خیر، جوړ په خیر. په خیر یې؟ اجازه خو داسې کښېنم. ښه، ډېره زیاته مننه. ته که لومړیو کې خپل ځان زموږ لیدونکو ته ور وپېژنې. نثار احمد بغداد. دا کمرې ته لږ داسې مخامخ کښېنه چې لیدونکي دې هم په ښه توګه باندې وویني. نثار احمد جانه، څنګه راغلی یې له ملګرو سره او کوم ځای ته راغلی یې؟ عینو مینې ته راغلي یو، د جمعې شپه ده، نو جمعې په شپه داسې راوځو بانډار دپاره عینو مینې ته. ښه، ولې عینو مینه؟ کندهار نورې هم ډېرې سیمې لري، مثلا د دهلې بند، د نورې ډېری سیمې دي. دغه ځای هم ولې چکر لپاره انتخاب کړی دی؟ راته نږدې دی دا ځای، یو څه در نور ځایو چې دی دا ځای نږدې دی. نور څنګه ځای ده؟ فضا یې څنګه ده؟ محیط یې څنګه ده؟ چاپېریال یې څنګه ده؟ څومره ښه جوړ شوی ده؟ ښه ځای دی، ښه سم ځای دی. خپله هره جمعه راځې له ملګرو سره او که نه کله کله؟ کله کله راځو، هره جمعه نه راځو، کله کله راځو. له دغې فضا څخه، له دغه چاپېریال څخه څومره خوښ یې؟ تقریبا شاید دا په دغه شاوخوا ولایتونو کې لومړنی ځای وي چې داسې په ښه ډول سره جوړ شوی ده. ته څه نظر لرې په دې هکله باندې؟ ډېر خوښ یم او ډېر ښه ځای دی، ډېر ځوانان راځي. بیا په چیرې د جمعې په شپه، د جمعې په ورځ، نو ډېر ځوانان راځي دلته. یو ښه تفریح ځای دی، دا ښه خوند کوي. دا بل ملګري سره به هم څو خبرې وکړم او ځوانه ته مهرباني خپل ځان را وپېژنه. ما نوم احمد لال. حمدالله وروره، ته که د چکر د راتلو په هکله راته وایې، لومړی چا دا مشوره وکړه چې نن ځو عینو مینې ته هلته چکر ته ځو؟ دا نو لومړی واسطه ملګرو سره خوښه کړله، بیا راغلو دلته چکر دپاره. دا نو ډېر ښه ځای دی. ډېره زیاته مننه کوم. خیر اوسه، مننه، جوړ. قدرمنو لیدونکو، بیا هم ښه راغلاست درته وایم. اوس موږ د عینو مینې له عمومي دروازې سره یو، چېرته چې په همدې چمن کې هره ورځ د ځوانانو له لورې بېلابېلې سیالۍ ترسره کېږي. نن هم د غېږ نیونې سیالۍ ده. ورځو له څو تنه د غېږ نیونې له لوبغاړو سره خبرې کوو چې دوی څنګه دغه لوبه ترسره کوي. تاسې مملتیا وکړئ. مهرباني تاول خپل نوم راته ووایه، د کوم ځای اوسېدونکی یې؟ زما نوم حافظ هدایت الله دی، د کندهار ولایت اوسېدونکی یم. هدایت الله صاحب، ته که په دې اړه راته ووایې چې دلته ته د غېږ نیونې سیالۍ ترسره کوې، څنګه راغلی راتګ څخه د هدف څه شی ده؟ دلې په منظره راوتلی یم، نو اوس مې دلته غېږ وایستله، په منظره راوتلی یم. غېږ نیونې سیالۍ څومره وخت کېږي چې ترسره کوي او څومره پکې تکړه یې؟ تقریبا 7 کاله به کېږي
دلې په ښار کې د غېږې نیولې سیالي کومه په 7 غېږې مې ایستلې مثال په لمبر کې مې غېږې ایستلې دي نو اوس هم دغه غېږ شوق د غېږ شوق ډېر لرم ما سره چې غېږ وباسي څوک وچوي د عینو مینه د تفریح لپاره څنګه ځای ده ته که په دې اړه باندې معلومات راکړې څومره ځوانان دلته راورځ راځي دا ډېر ښایسته ځای دی د ډېر ځوانان ساده دلې تېرېږي په میله راوځي دلې د ګوړو ساتېر دا ډېر ښایسته خوندور ځای دی دلته ګرده میله واله راوځي دلې ګپې کوي ته خپله نن له چا سره راغلی او څو سیالۍ دې وکړې چاته دې ماته ورکړه څنګه دې کړو دلې زه د خپل ملګرو سره راغلی یم په میله راوتلی یم او اوس مې یوه نفر ته ماته ورکړله دلته یو بل ځوان هم ولاړ ده ته هم راځه ځوانه وغږېږه یو څو لنډې پوښتنې موږ درڅخه کوو ښه دغه جوابونه پر دواړو ستورو ته مهرباني اول خپل نوم راته ووایه زما نوم حافظ قیام الدین الهام عمري صاحب دی او عمري صاحب ته که دلته د راتګ په اړه راته وایه څنګه راغلی او له چا سره راغلی موږ مازدیګر په منظره راووتو تماشایان نور سره وه پهلوانان سره وه اوس د هغې خوا کلو خپل ځایو ته چې رالو دلته میله شروع وه بالا رالو دا زموږ یوه انډوال غېږ راته وایسته خورا ښه خوند یې په وکړي دی زموږ مشر دی غېږ راته باسي موږ یې تماشایان یو موږ هم یې کشنکه غېږ ورسره باسو درنو لیدونکو دلته تاسې د دغه ځوانانو له لورې دغه لوبه وینئ چې دوی دوه نفرو څادر نیولی او یو ورته ولاړ ده بیا که چېرته مثلا له دغه څادر څخه ولګېږي نو بیا د دې کس له لورې وال کېږي له ده سره خبرې کوو چې دا څنګه لوبه ده په اړه به دغه ځوان معلومات راکړي وروره ته که اول موږ لیدونکو ته ځان ور وپېژنې کامرې ته لږ مخامخ ودرېږه زما نوم محمد اکبر دی محمد اکبر وروره د دغه لوبې په اړه که ته راته ووایې څه نوم یې ده او څنګه ترسره کېږي دا خو داسې موږ په ټو ونیسو ته واښه یو ساتیری دی چې روی یې په عینو مینه کې راغلي ګرده ځوانان د ساتیري دپاره یو د دغې لوبې نوم څه شی ده او څه رقم دا طریقه نوم یې ولاقې زده دی یاره نو دا څنګه لوبه ده چې کوې نوم دې نه ده نوم یې ولاقې ده دا ما جیب کې لیکو یې څادر په ټو ونیسو ابالا یاران درغورځي سپورټونه هم کوي ځانونه هم طاقتمند شي ساعت هم تېر شي خو بیا که چېرته مثلا په نس کې خوراک هم هضم شي تکړه کوم یو ده تکړه نو بالا دغه درې ځوانان تکړه وه څه رقم تکړه دي مثلا دوی چې مشتې نه ده تازه راسره مشتې نه که چېرته ومشلي بیا څنګه کېږي بیا خو نو دغه دروازه ماته په لاس کې راشي بیا ښه ول کوو قدرمنو لیدونکو دلته مې یو ځوان تر څنګ ناست ده دی دلته د جوس خوړلو لپاره راغلی ده له ده سره خبرې کوو ځوانه ته مهرباني لومړی خپل ځان راوپېژنه السلام علیکم خدای دې چې روغ جوړ وسې نوم مې عنایت الله ریګوال دی د فراه ولایت یم او دلته په کندهار کې محصل یم ته پوهنځی ریګوال صاحب ته مهرباني دلته د راتګ په اړه دې راته ووایې څنګه راغلی او له چا سره راغلی والا بس دا د جمعې ورځ نو زموږ تفریح ورځ ده نو د ملګرو سره راغلی یم اقبال جان سره او جمشید جان سره دلته راغلی یم د جوس خوړلو ته څنګه ده عینو مینه تفریح لپاره څنګه ځای ده او ته خپله څومره ورڅخه راځي دې ځای له چاپېریال څخه والا ډېر خوندور ځای دی عینو مینه ښه سرسبزه دی او ښه د ځوانانو لپاره ښه تفریحي ځایونه لري ښه لوکس ځایونه لري نو موږ هم نو په دغه خاطر دلته عینو مینه کې ځان ته اتاق نیولی دی چې په دې خاطر چې د محصلینو لپاره ډېر خوندور ځای دی دا ډېره زیاته مننه مننه ژوندی اوسې کور مو ودان